موږ نن داسې ګرځېدلي یو چې څوک راته وایي چې غوږ د سپي یوړ خپل غوږ نه ګورو، خپله عقیده نه ګورو، خپل اسلاف نه ګورو، خپل مور و پلار نه ګورو، خو په بل پسې منډې وهي دستي بیا په بله خوا باندې روان یو. پیدا دې دغه دپاره یو که دغه اصلي مقصد وپېژنو او دغه طرف ته لږ پام وکړو او خپل هغه علما چې هغه سپین ږیري د کوچانو په شکل لباس وي یغو لمن پرې نږدو، دغه کوچانو غوندې چې لباس وي هغه ګګر سپین ږیري نه دي چې د یغو لمن پرې نږدو، بیا به انشاءالله موږ نه خطا کېږو. که په دا خویو پسې روان شو سهار یو سیاسي ته پاکستان کې چا وویله چې په کوم مذهب یې وایي په کوم کلي کې او ته دا څه ویې د یو د سیاسي مذهب نه د معلوم دی، هغه د خپل سیاست سره تعلق ده چې شیعګانو ته ورشي ورسره شیعه د هغو نه ووټ غواړي، چې بریولیانو ته ورشي ورسره بریولی د هغو نه ووټ غواړي، چې بل چا ته ورشي د هغو ده. د دغه وخت علماو سره به احتیاط کوو، رد نه پکوم خو احتیاط به کوو. خو د موږ سپین ږیري منل شوي دي، تېره عقیده منل شوې ده، قدري منل شوې، خلاصه منل شوې، هدایه منل شوې، هغه اوس نوې تخریج ته ضرورت نه لري، نوې تحقیق ته ضرورت نه لري، نوې اډیشن ته ضرورت نه لري. موږ به په دغو علماو باندې بدګمان هم نه یو خو ورسره هره خبر به هم نه منو. یو واره به بیرته خپلو اسلافو ته رجوع کوو، هدایه قدري ته به رجوع کوو، نور لزاح ته به رجوع کوو، بیا که خبره موافقه وه د موږ په سر سترګو منلې. لکه امام صاحب چې وایي اذا صح الحدیث فهو مذهبي. امام صاحب چې د نبی علیه السلام حدیث راغی فعلى رأس والعين. امام صاحب چې د صحابه قول راغی نحن نختار منهم. خو امام صاحب په خپل وخت کې وی کله موږ د وخت بل ملا څه خبره کوي نحن رجال وهم رجال، خپل منځ کې به رجالیت سره کوو، خو اسلاف ته به تسلیم کوو. امام صاحب هم تسلیم ده، احنا صحابه ته ابراهیم نخعی ته تسلیم ده، تابعینو ته تسلیم ده، خو زور چې کوي د خپل وخت خلکو سره کوي. خدای پاک دې دا ما خبره د خپل رضا